بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محترم زده کوونکو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو زده کوونکو خدای چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. یو ځل بیا موږ تاسو د لسم صنف فزیک په کروي هندارو کې تصویر تشکیل تر عنوان تر څېړنې لاندې نیسو. ګرانو زده کوونکو مخکې په درسونو کې لوستونو کې موږ تاسو مقعر او محدب کروي هندارې تعریف کړ. خدای کې چې لږ تعریفات او نه ښه زده کړه کړې وي او تاسې کروي هندارې مقعر او محدبه هندارې څه شی ده پېژندلې وي. همدارنګه پخوانیو درسونو کې ګرانو زده کوونکو موږ تاسې مستوي هندارې هم څه شی کړل وپېژندل، په هغه کې د تصویر تشکیل طریقه هم څه شی کړل انشاءالله زده م کړل. نو ګرانو زده کوونکو تېر درسونو کې موږ تاسې د مقعر او محدبو کروي هندارو تعریف داسې کړ چې کروي هندارې هغو هندارو ته ویل کېږي یا د هغه تشې کرې یوه برخه وي چې داخلي یا خارجي سطحې څه وي انعکاس ورکوونکي وي. که چیرې د کروي هندارو یا د کرې داخلي سطحه انعکاس ورکوونکي هغې ته موږ تاسې څه شی ویلي، هغې ته موږ تاسې مقعره کروي هنداره ویلي. او که چیرې د یو کرې خارجي سطحه انعکاس ورکوونکي وي هغې ته موږ تاسې محدبه هنداره ویلو. نو ګرانو زده کوونکو د دې لپاره چې راسو یو هنداره کې یا مقعره کروي هنداره کې تصویر تشکیل کو، په مقعره هنداره کې د تصویر تشکیل لپاره لازم او ضروري ده چې دوو شاونه یا دوو وړانګو له حتما باید شی کې کار واخیستل سي. او په ګرانو زده کوونکو په مقعرو کروي هندارو کې د تصویر تشکیل لپاره 15 حالتونه موجود دي. څلور حالتونه ګرانو زده کوونکو، هغه څلور حالتونو کې ټول تصویر ته تشکیلیږي، هغه تصویر ټول حقیقي دي. یعنې په لومړی حالت کې حقیقي ده، په دوم دریم څلورم حتی پنځم حالت کې هم څه شی ده حقیقي تصویر تشکیلیږي. خو شپږم حالت چې دا یو حالت دی په هغې کې نو تصویر مجازي تشکیلیږي. داسې تصویر تشکیلیږي چې دننه په آینه کې تشکیلیږي، یعنې د پردې پر مخ یې موږ نسو ښودی. نو هغه غواړو تاسو ته تشریح کړم ګرانو زده کوونکو. وروسته بیا ځو عملي توګه باندې دغه شپږ حالتونه چک کوو تر څېړنې لاندې نیسو او ګورو. ګرانو زده کوونکو لومړی راځو یو مقعره کروي هنداره چک کوو، رسموو. په رسم کې ډېر ښه نه یم. ښه موږ تاسې د هندارې راس، د هندارې محراق، د هندارې انحنا شعاع یا په سی او آر باندې ښودل کېږي، یا په سی ښیي بعضې کتابو کې، بعضې کتابو کې په آر ښیي. دا موږ تاسې ګرانو زده کوونکو څه شی کړ، دا موږ تاسې په تېر درسونو کې دغه تعریفات هم ترسره کړل. اوس ګرانو زده کوونکو د دې لپاره چې یو تصویر تشکیل کړو موږ تاسې راځو تصویر چېرته په نظر کې نیسو. موږ تاسې تصویر په شعاع انحنا نه په خارج یو نقطه کې څه شی ده دا په نظر کې نیسو. ګرانو زده کوونکو د مقعرو کروي هندارو تصویر لپاره ما مخکې تاسو ته یادونه وکړه چې له دوو وړانګو نه څه کېږي استفاده کېږي. یو وړانګه چې موږ تاسې مخکني درسونو کې دا ویلې کله چې له جسم څخه موازي د اصلي محور سره وړانګه په مقعره هنداره باندې ولګېږي نو منعکسه یې له کوم ځای نه خارجېږي ګرانو زده کوونکو؟ منعکسه یې له محراق څخه خارجېږي، منعکسه یې له محراق نه تېرېږي. منعکسه یې له محراق څخه تېر شي. دا هم د موږ تاسې مخکنی درسونه دي د وړانګو چې څنګه لګېږي او په کومه وړانګه موازي د اصلي محور سره په هنداره باندې ولګېږي. وروسته له لګېدو نه منعکسه یې له یو مشخصې نقطې نه تېر شي، هغې ته موږ تاسې څه شی ویلو؟ هغې ته موږ تاسې محراق ویلو. اوس یو بله وړانګې نه استفاده کوو ګرانو زده کوونکو چې مستقیما له جسم نه راځي. په کوم ځای لګېږي؟ په د هندارې په راس باندې لګېږي. د هندارې په راس لګېږي. ګرانو زده کوونکو د کومه وړانګه
چې د جسم نه راځي د مقعر کروي هندارې په راس ولګي په کومه زاویه چې د اصلي محور سره په راس باندې لګېده په همغه زاویه باندې بیرته دی څه کېږي بیرته دی منعکس کېږي بیرته په همغه زاویه دی منعکس کېږي په همغه زاویه چې ولګېده په همغه زاویه بیرته څه وکړ بیرته منعکس شو په دغه نقطه کې چې دواړو شعاعو تقاطع وکړو دغلته موږ ته تصویر په لاس راکوي دغلته موږ ته څه په لاس راکوي موږ ته تصویر په لاس راکوي که چیرې موږ دغه جسم ته ای بي وښیو دا به څه شی سي دا به موږ تاسو ته ای زبر بي زبر تصویر به موږ ته لاس راکوي ای زبر بي زبر تصویر به څه کوي تصویر به موږ ته لاس راکوي دلته ګرانو زده کوونکو جسم د انحنا مرکز څخه بهر پروت دی د هغې تصویر چې کله موږ تاسو تشکیل کړي د محراق او د انحنا مرکز ترمنځ څه شی سو تشکیل سو یعنی د دوو وړانګو د منعکسو له تقاطع څخه څه سو تشکیل سو دغه تصویر چې د دوو منعکسه وړانګو له تقاطع څخه تشکیلیږي دغه تصویر ته موږ تاسو حقیقي تصویر وایو او دغه تصویر ګرانو زده کوونکو چې شی سرچپه دی له جسم څخه کوچنی دی او مهم دا ده چې حقیقي ده او د پردې پر مخ څه شی ده ښودلی سو دغه ګرانو زده کوونکو دغه ته موږ تاسې کولی شو چې شی وایو لومړی حالت هم وایو راځو ګرانو زده کوونکو دوم حالت ته دوم حالت یې وایي که چیرې جسم په لایتنایي کې موجود وي جسم چیرته وي جسم په لایتنایي کې موجود وي یعنې له شعاع انحنا نه ډیر خارج وي که چیرې دغه محراق وي دغه شعاع د انحنا وي انحنا مرکز وي که چیرې جسم په دغه نقطه کې خارج وي موږ تاسې ګرانو زده کوونکو لایتنایي ځکه دلته وایو چې موږ تاسې دغه هندارې محراق او شعاع انحنا پېژنو شعاع انحنا نه چې لږ فاصله تر دغه نقطې پورې چې دغه جسم موږ تاسې کېښودو تصویر د محراق او راس د محراق او انحنا شعاع ترمنځ باندې تشکیل سو تر دغه فاصلې پورې موږ پیژنو له دغه فاصلې نه خاطر موږ تاسې ځکه نه پیژنو دغه موږ تاسې د لایتنایي په نامه باندې څه کوو یادوو اوس ګرانو زده کوونکو کله چې جسم په کوم شي کې په لایتنایي کې موجود وي د دې د تصویر تشکیل لپاره بیا هم له دوو وړانګو نه څه کوو له دوو وړانګو نه استفاده کوو لومړی وړانګه موازي په کوم ځای د اصلي محور سره موازي ګرانو زده کوونکو په هنداره باندې څه کېږي لګېږي او اوس ګرانو زده کوونکو که یو بله وړانګه هم څه شی کو په نظر کې ونیسو فرض کوو د بله وړانګه هم موازي د اصلي محور سره په هنداره باندې لګېدلی یعنې جسم په لایتنایي کې څه شی ده په لایتنایي کې موقعیت لري په دغه نقطه کې موقعیت لري لا له دنه وروسته یې خواته موقعیت لري نو د دغه منعکسه له دغه لومړۍ شعاع له کوم ځای څخه تېرېږي معلومداره خبره چې له محراق څخه تېرېږي که نه محراق څخه څه کېږي تېرېږي اوس کله چې ګورو چې دوم وړانګه هم موازي په ده باندې لګېدله هغه هم له کومې نقطې نه تېرېږي هغه هم د محراق یا مشخص نقطې د منځه له دغه نقطې څخه څه کېږي تېرېږي همداسې که چیرې موږ تاسې وړانګه له محراقه هم تېر کړو خو یو بل سره کومه نقطه کې په محراق نقطه یا مشخصه نقطه چې هغې ته موږ تاسې محراق وایو په دې نقطه کې څه کېږي په دې نقطه کې یو بل سره قطع کوي دغه جسم چې په لایتنایي کې موقعیت لري د دغه تصویر په محراق کې تشکیل سو حقیقي دی ګرانو زده کوونکو حقیقي ده یو نقطوي ده حقیقي او نقطه‌ای او موقعیت خو ګورئ تاسې په کوم ځای کې ده په محراق کې تشکیل شو دا دویم حالت و ګرانو زده کوونکو اوس راځو ګرانو زده کوونکو دریم حالت ته څه ته دریم حالت ته دا موقعیت لږ زره پاکو نور اتیق خپله پیږي جسم په کوم ځای کې دلته جسم په لایتنایي کې داسې لایتنایي علامه ورته ورکړو اوس ګرانو زده کوونکو که چیرې موږ تاسې لاړ سو داسې یو هنداره موږ تاسې په نظر کې ونیسو که چیرې جسم هم په دغه نقطې ته موږ تاسې اف وښیو یا محراق او دغه نقطې ته موږ تاسې 2 اف
یا سی او یا هم چنان موږ تاسو څه شی وښیو موږ تاسو انحنا مرکز په نامه سره وښیو. ګرانو زده کوونکو په دغه نقطه کې که چیرې جسم هم په دغه 2F یا مرکز د انحنا کې واقع وي. دغه جسم AB په کوم ځای کې موقعیت لري؟ 2F کې موقعیت لري. اوس د دې لپاره چې موږ د جسم تصویر په هنداره کې وښیو، د هندارې په واسطه پرده کې وښیو، نو بیا هم له دوو شیانو څه کوو؟ دوو شیانو موږ تاسې استفاده کوو. ګرانو زده کوونکو یو شعاع موازی له کوم ځای نه؟ موازی د اصلي محور نه موازی د اصلي محور سره په هنداره باندې ولګېده ګرانو زده کوونکو، او منعکسه یې له محراقه تېر شو. اوس بل شعاع چې په نظر کې نیسئ، که چیرې شعاع موږ او تاسې مخکې یادونه کړو چې له محراقه تېر سي، منعکسه یې چېرته؟ منعکسه یې له کومه نقطې نه ګرانو زده کوونکو؟ منعکسه یې له منعکسه هم ګرانو زده کوونکو په 2F کې څه کېږي؟ یو بل سره قطع کوي، یعنې دواړو که دا 2F وي نو دا هم موږ ته A زبر B تصویر موږ ته څه کوي؟ موږ ته ښیي. ګرانو زده کوونکو جسم په کوم ځای کې ده؟ په 2F کې یا شعاع د انحنا کې جسم موقعیت لري. جسم موقعیت په R کې دی. کله چې یو موازي وړانګه د اصلي محور سره په هنداره باندې ولګېږي نو هغه له محراقه تېرېږي. کله چې یو وړانګه له محراق څخه تېر شي، منعکسه د اصلي محور سره موازي څه کېږي؟ موازي بیرته منعکس کېږي چې دوی یو بل په یو نقطه کې سره قطع کېږي. دغه نقطې ته موږ تاسې هماغه مخکنۍ نقطه د جسم نقطه وایي چې هغه څه دی؟ شعاع د انحنا یا مرکز د انحنا. جسم هم څه شی؟ تصویر هم حقیقي دی. اوس تصویر حقیقي ده او په شعاع د انحنا کې موقعیت لري او مساوي د جسم سره څه شی ده؟ مساوي د جسم سره ده. ګرانو زده کوونکو اوس راځو که چیرې جسم په محراق کې څه وي؟ په محراق کې واقع وي. راځو که چیرې جسم هم په محراق کې څه وي؟ په محراق کې واقع وي. که چیرې جسم په دغه نقطه کې څه وي؟ واقع وي. کله چې وړانګه موږ تاسې په هنداره باندې لګو موازي د اصلي محور سره، نو دغه منعکسه به له کوم څه څخه تېرېږي؟ د محراق څخه تېرېږي. همدارنګه که چیرې یو بله وړانګه د جسم له راسي په رأس باندې ولګېږي نو د ده منعکسه هم کوم ځای نه تېرېږي؟ منعکسه په همغه زاویه باندې تېرېږي. دا موازي دي او دوی یو بل سره په کوم ځای کې قطع کوي؟ په لایتنۍ کې قطع کوي. جسم هم دلته هم څه ده؟ تصویر هم حقیقي ده. تصویر هم حقیقي ده. تصویر حقیقي ده. په لایتنۍ کې څه ده؟ په لایتنۍ کې تشکیلیږي. دا بیا په عملي توګه بیا هم څه شی کوو؟ بیا تصویر هم په محراق کې او جسم هم په کوم ځای کې ده؟ په لایتنۍ کې. اوس ګرانو زده کوونکو راځو بل حالت ته چې هغه حالت دی څلور حالتونه اوس یو بل حالت دی حقیقي پاتې ده او یو بل حالت هم د څه شي پاتې ده؟ د مجازي تصویر پاتې. اوس ګرانو زده کوونکو که چیرې جسم هم د C او F ترمنځ واقع وي، که چیرې دغه نقطه F وي او دغه نقطه هم څه شی وي؟ یا R مرکز انحنا یا هم د دې تصویر کوم ځای کې تشکیلیږي؟ ګرانو زده کوونکو جسم هم په دغه نقطه کې څه شی ده؟ واقع دی. کله چې یو وړانګه راځي
موازی د اصلي محور سره لګیږي دغه منعکسه له کوم څخه تیریږي له محراق څخه. همدارنګه که چیرې یو بله وړانګه د محراق څخه څه شی کی د محراق څخه تیر شي نو د دې منعکسه به له کوم ځای کې وي دغه منعکسه به په دغه نقطه کې به تشکیل سي سدا خارج چی شده؟ خارج شاید انحنا ده ګرانو زده کوونکو دا منعکسه وړانګه دا وارده وړانګه او دا هم څه ده منعکسه وړانګه د دواړو منعکسه وړانګو تقاطع نقطه عبارت له کومې نقطې څخه عبارت دغه نقطې څخه ده چې دا له شعاع انحنا نه څه ده له شعاع انحنا نه خارج ده دغه شعاع انحنا دی او دا هم څه ده خارج سو. اوس ګرانو زده کوونکو راځو بله حالت ته چې هغه حالت هم څه شی ده که چیرې جسم د محراق او رأس ترمنځ په دغه نقطه کې څه وي په دغه نقطه کې واقع وي. کله چې موږ یو وړانګه موازي د اصلي محور سره په هنداره باندې واردوو نو دغه منعکسه به له محراق څخه تیریږي او که چیرې بله وړانګه موږ له محراق څخه داسې تیر کړو محراق څخه موږ تیر کړو یا ګرانو زده کوونکو په راس باندې ولګېږي هغه په همغه زاویه باندې څه شی کېږي په همغه زاویه باندې بیرته منعکس کېږي چې هغه موازي نه وي ګرانو زده کوونکو دا یو بل څخه څه کېږي تیریږي. که چیرې موږ دغه ته د هندارې شاته داسې امتداد ورکړو دغه نقطه کې څه ده یو بل سره قطع کړه په دغه نقطه کې تصویر څه شو تشکیل سو. تصویر دغه حالت کې تصویر مجازي دی ګرانو زده کوونکو تصویر مجازي دی او هندارې شاته څه ده هندارې شاته واقع دی. نو ګرانو زده کوونکو دغه و د ډیاګرام څخه په کروي هندارو کې تصویر تشکیل ښیي. یو بل حالت هم ګرانو زده کوونکو تاسو ته محدبو هندارو کې ښیم وروسته بیا په بل درس کې وخت انشاءالله موږ تاسو دغه ټول په عملي توګه څه کوو په عملي توګه کار کوو. ښه ګرانو زده کوونکو دا زموږ د نننۍ درس په بل درس کې انشاءالله دا ټول په عملي توګه کار کوو. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. ښاد موفق او بریالي اوسئ. د خدای په امان.